پیروزي خور قربان دې شمه ښه دی چې راغلې ستا په راتګ زما زړه بل شو صرف دا مور د کوم خواته نختلی دی چارگل خور جان کارهای خانه بسیار زیاد است اگه هر روز پیشت میایم بیکار نمیشم داماد جان حال خدا خانه تانم که آمدیم خوش آمدی نمیکنی گپ نمیزنی چرا؟ روغبړ به ولې نه کومه خبرې ته دې پام دی ترور ستړې مه شي خیر ببینی خالد خو نیستم خوشویت هستم خوشویت دا خبره نه ده زما نادر زوی لږ زره شرمیږي چرا میشرمه خور جان نامزادی شده نامزادیش امروز سبا سال نو است نوروزی میاره برای دخترم شرم است نه و بلا دې واخلمه نوروزي نو خو د ښار خلکو خبره ده موږ خو د اطراف خلکو سو د کلي خلکو کې دا کله رواجونه دي دا رواج خو تا رابستلی دی خور جان ای شار و اطراف نداره نوروزی نوروزی است حالیتون نشه که شما خالی بانین دختر مرا خوب یک نوروزیگک بیارین که ما از خود دوست داریم دشمن داریم سیال شریک داریم هغه نادر نه چې فیسبوک کې زما زه مغه نادر یم خبرې ته دې پام دی په فیسبوک کې ستا ملګری کاکا بیا خو ستړی مه شي نادره السلام علیکم جانه څنګه یې خو ښه یې راته بخیر راغلی جوړ یې ښه قربان دې شمه فیسبوک خو ډېر ښکلي کلیوالي تصویرونه پورته کوي یاره بس دا دې راته ونیولې میوند جانه چې د مور شو دې چې خبرې ته دې پام دی میوند دی که نه میوند دی یاره زه وایم زنده‌باد یا آفرین شو په تا شه نادر او خو مې پېژندلی چې زما د فیسبوک ملګری یې خو دا راته وایي چې چېرته سرګردانه روان یې های میونده د سرګردانۍ پوښتنه مه کوه خبرې ته دې پام دی همدا اوس د کلي نه راورسېدم کابل ته ما ویل چېرته جومات پیدا کړم چې دا شپه پکې تېره کړم جومات ولې ته دلته څوک نه نه لرې که نه میونده زه دلته هېڅوک هم نه پېژنم همدا اوس د کلي نه کابل ته راورسېدم ما ویلې چې دلته چېرته مزدوري ځان ته پیدا کړم ولې نادره دا څه لپاره یم نو ته به هم په کوم جومات کې چېرته اوسېږې که نه خبرې ته دې پام دی نه نادره زه پانتون وایم د پانتون تر څنګ مې کوټه په کرایه نیولې ما سره به دلته اوسېږي ځه چې ځو که نه یاره زه وایم نادره دا چې د مور دعا در پسې خدا او راستي که بده ورځ وګوري خبرې ته دې پام دی مهربانه پاچا یې خدای زه هم د ځانه سره د تقریر شروع کړی نادره نورې خبرې به په کوټه کې وکړو درځه چې ځو ای الله خیر خدای خوبه ښه میونده دا راته ووایه چې څو کاله کېږي دلته اوسېږي یاره نادر جانه 4 کاله به کېږي چې دلته اوسېږم او سږ کال مې د پوهنتون اخرنی کال ده د خیر سره خلاصېږم هی میوند جانه لمونږ خو پوهنتون هم پاتې شو ځکه چې په کلي کې کروندې دي او پټي دي بس د دې کارونو خلاصېدل نشته خبرې ته خو دې پام دی ولې نادر جانه اوس هم ته کولی شي چې پوهنتون ووایې وخت لا شته ده او پوهنتون خامخا باید ووایې خبرې ته دې پام دی میوند جانه ته خو اول ودرېږه که نه چې دا د دې خواښې دونه پیغورونه راپنډ شوي دي چې د خواښې د پیغور نه نه خلاصېږم میونده خبرې ته مې پام دی نادره خو ستا د دې خواښې په کیسه باندې پوه نه شوم یاره میونده داسې معلومیږي چې زما د تکیه کلام د تا په زړه باندې پولی یې راواړولې خبرې ته دې پام دی تکیه کلامونه خو د دې نه هم بدرنګ شته دي خو فیسبوک کې به ډېر راته خوشحاله ښکارېدلې ښایسته ښایسته عکسونه به دې پورته کول خو د خواښې کیسه دې راته ونه کوله هی میونده د فیسبوک خبرې پرېږده اصلي خبرې ته به راشم میونده دا یو کال کېږي چې پلار مې ماته کوژده کړې ده او دا څو ورځې مخکې مې خواښې کور ته راغلله مور سره مې ناسته وه او زه هم د کور نه راووتم د کوټې نه نو داسې خبرې راته وکړې میوند جانه چې تر قیامته به مې هېرې نه شي خبرې ته خو دې پام دی نادره واده دې کړی که صرف کوژده هی میونده ټوکې مه کوه واده له کومې شو مونږ یې په دا نوروزۍ وړلو باندې لیوني کړو ته وایې چې واده دې کړی خبرې ته خو دې پام دی زما په خیال د نوروزۍ رواج تر کیلو هم ورسېده
زړګي څنګه څنګه ده څنګه خیر څنګه ستړی مه شې هلو نادره السلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام څنګه دا راته مې چې څنګه یې خفه یې نادره زه خبره شوم چې ته کابل ته تللی یې نه بتللم مور مې ویلې چې د کوژدنې لپاره نوروزي وړي زه به خو کابل ته راغلم زه خبره شوم چې ته زما مور مجبوره کړې چې نوي کال کې ما ته جامې او نوروزي راوړې لیوانه خبرې ته دې پام دی په ژوند کې په دا خبرې شته هغه څنګه خټه پی ویلې ده که نه چې باران به اوري څوک به ځای نه ورکوي نه همداسې خپه خو چې تا ماته کړې وه هماغه ده له ما نه خفه نه شي زه هېڅ هم نه غواړم خو څه وکړم مور مې نه منې او له خلکو پیغورونو سره څه وکړي خبرې ته دې پام دی څنګه څنګه دا خبرې پرېږده خدا راته وایي چې نوره څنګه ده ای نادره مور مې راغله د خدای په امان مور مې راغله مور په دې چې کوم اسرائیل نه دی مور مې راغله دیگ وسوځېد دیگ لکه وسوځېد خدای دیگ وسوځېدل خبرې ونه شوې په غم ککړ شي نادره خبرې ته دې پام دی ګوره نادره د دې وطن خلک په پردي فرهنګ مین دي کله چې هم دا شیان خرڅوي نو داسې کوشش کوه چې د نورو هیوادونو د فلمي ستورو په نوم د مشهورو کسانو په نوم یې خرڅوه دا به خرڅېږي یاره زه وایم د مور شو دی چې خبرې ته دې پام ده یعنې مثلا د چا په نوم ګوره نادره کله چې دا خرڅوي ژبه لږ ورسره غوړه ساته وایې به چې راشئ د مایکل جکسن پتلون واخلئ د درمندر پتلون واخلئ د میتاب بچن پتلون واخلئ نو داسې نارې به وکړي بیا به خرڅېږي یاره زه میونده که بیا جرابې خرڅومه که نه نو دا نارې به ورسره وهمه چې هله راشئ د کترینا کیف جرابې واخلئ خبرې ته خو دې پام دی آفرین نادره اوس دې سر ورته پیدا کړ ته اوس ګوره چې څنګه خرڅېږي خو بله خبره ده خبرې ته دې پام دی میونده زه به نارې وهمه که نه او ته د بازار پې راګرم که چې د قیمت یې لږ لوړ شي وایم ورځه پې واخلئ دا ښایسته کورتي دی مایکل جکسن واخلئ مایکل جکسن کورتۍ کومه ده کوم دی خبرې ته دې پام دی دا زه ګورې نه دې ځوان په لاس کې دی دا که رښتیا هم دا د مایکل جکسن کورتۍ زه درنه علم مونږ دروغ درته ویو خبرې ته دې پام دی ای وروره دا ما ځان د خوښ کړی و خو ته پرې را برابر شوې بلکل ای ماما دا د مایکل جکسن کورتۍ په څو ده ګوره وروره دا په 500 افغانۍ ده خبرې ته دې پام دی خو تا ته به په 600 افغانۍ درکړه خبرې ته خو مې پام دی وروره خو د 10 افغانۍ مراد به راته ونه کړي ای وروره په 600 خو زما شو زه د مایکل جکسن سخت مینهوال یم ای وروره ما دا 600 روپۍ در سره والم مایکل جکسن خو زما د خوښې سندرغاړی و یاره ښه زه صحیح ده نو ورځه نو په مخه دې ګلونه ځه ای نادره خاندمه د کار وخت د کار نه میونده خبرې ته دې پام دی دا راته وایي چې د مایکل جکسن ښځه و که نر ای نادره دې په نر و ښځه څه کوې لیلام خرڅوه لیلام ښځه صحیح ده واخلئ پتلونونه واخلئ امیتاب بچن کورتیم شته نادره اوس د کار سر پیدا کړه زه درنه لاړم ته خپل کار کوه نورې خبرې به د شپې په ګوډه ځه میونده خبرې ته مې پام دی ورځئ واخلئ د درمندر پتلون واخلئ خبرې ته مو پام دی درمندر پتلون واخلئ دا درمندر پتلون دی ای خورکۍ نو څنګه دی خوښه د جومات ته در سره لاړ شم خبرې ته دې پام دی خو د درمندر پتلون دی که نه وی الله دا خو ډېر ښایسته ده په څو ده دا راته ووایه دا په 1000 افغانۍ دی خبرې ته دې پام دی 1000 افغانۍ راکړو د درمندر پتلون یو څه ځان سره بیخي مې خوښه ده هلته کې درته واچومه واخله خورکۍ دا مو ځه واچو
اے وروره دا ته چی شی کوې د مونږ په دې غریبۍ باندې ته جشن جوړوې دا ته جشن ښکاري خبرې ته دې پام دی زه د شمشاد ټلویزیون خبریال یم ستا چالاکي مې خوښه شوه غواړم در باندې یو راپور جوړ که راپور جوړ که چې زړه ارمان دې پاتې نه شي جوړ که ورځنو واخلې د امیتابھ بچن کرسی واخلې معلم صاحب معلم صاحب څه خبره ده له نوې د خبر کم معلم صاحب بله ورځ مې ستا لور وکته څانګه د نادر له مور سره ولاړه وه نو ولاړه دي دې کې څه خبره ده خبره شته معلم صاحب د نازک نظر د باز دی څانګې لور دی د خپلو سرو زرو ګوتمه د لاسه ویسته او د نادر مور لی ورکه بیا او د نادر مور لی دا م وویل چې دا زما د سرو زرو ګوتمه واخله په بازار کې خرڅه که ماله پې نورزۍ له کالي او شیان راوړه بره نازکه دا زموږ د کور خبره ده په دې کې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې مداخله وکړي او خبرې وکړي زه یې څه کوم ما هغه ویل د سرو زرو ګوتمه ده بره د دې شیطانت متانت نه هیڅ نه جوړېږي لاړ شه چې ته مزدوري او غریبي وکړه پوه شوې ځه په ځینې خلکو مې جادو اثر نه کوي لکه چې خلک هوښیار شو خو زما ولې نه ورم روبه یې ورمه هغه ورځې د پیروزي پیغورونه مې هېڅ نه هېرېږي چې ما ته یې ویلې کومې دي پیسې ولې نادر زوی به مې راوړي او که هغه نادر زوی دې له خیره سره له پیسو نه بغیر خالي لاس راشي بیا په خطا کېږم ما دغه ده دا ګوتمۍ یې څه خرڅه کړه ګوتمۍ هو دا دې نه کومه کړه دا ګوتمه مې څانګې نونګور مې راکړې وه ولې که نادر پیسې رانه وړې دا خرڅه کړه ما ته نوروزي پورې واخله چې زما د مور د پیغورونه خلاص شي هی خدای دې زما د انګور پرده وساتي رښتیا هم چې د اصل ذات نه ده د اصل ذات واه آفرین لورې آفرین شاباسې واقعا چې ښایسته لور ښایسته کارونه کوي خدای دې هر چا له داسې لور ورکړي چې دغه حویلۍ داسې پاکه سوتره ورته پرته وي زه تا نه ډېر خوشحاله یم خدای دې تا نه خوشحاله شي لورې و پدر سانگی چی اونجا استاد هستی بیا میمانا دراز نوروزی میارن بر دخترم یک ذره گوشت و میوه تازه بیار واه ښځې زه خو لا اوس راغلم ته څومره ورخطا یې نه سلام نه کلام نه ستنې مشي داسې دې بیا فرمایشات شروع وي الوتیا خو نشم خو لاړ بشم خدا کنه که برای سانگ دخترم یک نوروزی خوبش بیارن و د څانګې مورې هر څه چې راوړو ویې منه کمیسونه ممیسونه په درد نه خوري انسانیت په درد خوري انسانیت پوه شو که نه چی؟ این کار زناست مردا دا این گپ نمیزنن دا خبره صحیح ده چې دا د ښځو کار دی خو بوج یې د سړو په ولو باندې دی دا درته وایم چې دغه دوستان مې خفه نه کړي دوستاری چی میکنی؟ غم دخترتو بخور څنګه لورې رښتیا ووایه زه در باندې ګران یم او په دا مور ته پلارجانه همیشه دپاره دې بیرل دا ما ګټلې ده زه لاړم چې سودا راوړم درجانه دا به مېلمستون یې که نه لږ صبر وکړه مېلمستون ځکه یې خبرې ته دې پام دی چې هغه چېرته وي څوک به چېرته وي سړګی مې خیر اسان دادا السلام علیکم وعلیکم السلام راورسېدې نادر زوی میونده کېنه مهرباني ښه ورم سره ورسېدې وواله راغله ښه خوب شکر دا د میوه خو مې شد راخله که نه خورو خوري ولا نه خدای څه ښه جلبۍ دي دا معلم صاحب لکه چې چای راوړ څنګه چل نادر زویه تو دا ترموز ترې نه ونیسله معلم صاحب سره چای واچوه که نه جګ شه زیات شوم ګوره زوم خو ور یې که که نه ور یې که نادر ونیسه دې واچوه راځه په خیر راغلې راځه څنګه ښه دی شکر ته جوړ یې کور کې خیرات ده په خیر یې
زه د دې رواجونو ډېر سخت خلاف یم چې نوي کال کې دې بس زوم د خسر کره نوروزي ویسي او دا دې ویسي او هغه دې ویسي خو سړی څه وایي خیر د معلم صاحب په ژوند کې خو دا خبرې راځي نه وه داسې ده چې موږ او تاسو باید د ژوند ځان ته اسانه کړو نه ستونزمن په زوره ستونزې ایجادوو چې دا یې دا رواج دی او دا یې دا رواج دی دا یې دا رواج دی نه کار شته نه غریبي شته دی دا حالت وګورئ چې څه روان دی او په دې کې موږ اضافي بار اضافي بوج راواخلو په یو زومې کېږو په دغه دا زموږ ټولنې د سره دا کار ښه نه ښایي بس تاسو خو معلومه ده چې زما مېرمن دري زبانه ده هغه دې رواجونو سره ډېره سخته جوړه ده او بس موږ هم پرېښه خفه کول یې نشو دې لپاره نه بې خفه کوې یاره نظرګله خو یوه خبره ده څه خبره معلم صاحب وایه زه د خپل وجدان ته ډېر ملامت یم الله دې ونه کوي معلم صاحب هغه څنګه په خورو لږ پیسې اخیستل ورور اخیستل ولاکه دا چې جنار ښه کوي کومې پیسې چې ما د څانګې ډول په سر مې تاسو نه ورور په نوم اخیستي همیشه دپاره مې داسې زه وایي ولاکه خیراته کوي ګوره معلم صاحب ته خو هوښیار سړی یې دا د موږ ټولنه چې ده په رواجونو پورې داسې تړلې ده او د رواجونو نه منل هم دوی عیب ګڼي خو معلم صاحب په یو ګل هېڅ وخت نه پسرلی کېږي زه یو تصمیم لرم نو خو ډېره خوشحاله زوم دې راغلی دی ته خوشحاله خوب هستی بچه؟ ترور څنګه یې ښه یې خبرې ته دې پام بخوره برای دلسو پره باید خوری زود بخوره از میوه بخوره او بله خبره دا ده چې ما په کابل کې بغیر له تا نه هېڅ څوک هم نه پېژندل او هغه هم په فیسبوک کې خبرې ته خو دې پام دی نادره کله کله کابل ته راځه اوس خو د زما کوټه هم ولیدله میونده تا له ما سره یوه وعده کړې وه خو تر اوسه دې پوره نه کړه خبرې ته دې پام دی نادره ته څه وعده ګوره تا هېڅکله هم د خپل ځان په اړه ماته ونه ویلې چې زه کور لرمه مور لرمه خو یو ورځ مې مونه لیدلې چې تا یا خپلې مور ته زنګ وهلی یا د پلار ته زنګ وهلی خبرې ته خو دې پام دی ولې میونده څه وشوه هسې نادر یو درد مې احساس کړ پوه نه شوم څنګه درد نادره زما په سینه کې ایښی زړه زما د مورکۍ ده څه ستا زړه هو نادره 2 کاله مخکې خبره ده یو ورځ د میوند د مور لاسلیک دې په دوسیه کې واخیسته هو ډاکټر صاحب لاسلیک مو هم واخیسته او یو څه نور پکې هم لیکلي کېدای شي یو ځل یې وګورئ په رښتیا چې مور لویه هستي زما د میوند زوی زړه کار نه کوي زه یې مور یم وصیت کوم چې زما زړه میوند زوی ته مې ورکړي یو مور خپل ژوند تر خپل اولاده قربانوي زوی مې مرګ ته مه ورکوئ زما زړه ورته په سینه کې کېږدئ ټولو ډاکټرانو ته وزر کوم هیله کوم زما د زوی ژوند وژغورئ هیله ده زما د زوی ژوند وژغورئ د انستیزۍ ډاکټر راغلی هو ډاکټر صاحب د عملیاتو لپاره هر څه آماده دي سمه ده د میوند مور عملیات خونې ته راولېږئ نور ډاکټر صاحبان هم راولېږئ سمه ده ډاکټر صاحب هله نو زه نادره نو کیسه هم داسې وه مورکۍ مې خپل زړه له ما قربان کړو زه ژوندی پاتې شوم او هغه مړه شوه میونده کاشکې چې دغه داستان مې نه وی اورېدلی مورکۍ ته د خدای جنتونه نصیب کړي
او الله دې تا ته همدغه شانتې دا زړه سلامت دي. خبرې ته دې پام دی میونده. نادره، زما مور ډیره مهربانه ښځه وه، ځکه خو دا هر چا سره عاطفي رویه کوم. دا ټول د دې زړه برکت ده. میونده میونده نادره، بس که ژاړه مه، که ژوند و بیا به سره وګورو. ښه میمونګله دا راته اوس ووایه چې د زرلښتې سره به واده کوې او که نه؟ خبرې ته دې پام دی؟ ولې نه نادره، که څوک یې راکړي. ګوره زما یوه خبره واوره میوند جانه، لکه څنګه چې ته دلته ما سره راغلې په نوروزۍ کې دې را سره شرکت وکړو، زه هم همدغه شانتې ستا د نوروزۍ وړلو منتظر یم چې هر څه کېږي ما به خامخا خبرې ته خو دې پام دی. نادره، هغه دې نه دی اورېدلی چې وایي زړه مې نری 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 خوږېږي، د مین ولې بیلیږي. نه میونده نه، هېڅکله به م ګوره میونده، زما به یوه دعا وي چې هېڅکله م خدای دې تا د زرلښتې بیل نه کړي. دا به زه تا پسې دعا کوم. خبرې ته دې پام دی. خو چې دا ګاډی څنګه چل دی کلی دی نو کلي کې ګورو چې څه کېږي.